راشد خان د ویاړ ترڅنګ د مینوالو مننه وکړه. کوهلي او چټکو توپ اچوونکو بنګلور پر لپسې دوهمې اتلولۍ ته ورسوله. امو لوبډلې د 4 منډو په زړه پورې بریا خپله کړه او عمران په سلیزه د لوبې اتل شو. او کوشال بورتل د 14 شپږیزو طوفان جوړ کړ چې نیپال چین ته د 221 منډو ستره ماته ورکړه. د افغانستان مخکښ لوبغاړی راشد خان د آی پی ایل د پایلوبې له ماتې وروسته ویلي چې ورزش انسان ته د ژوند تر ټولو سخت درسونه ورزده کوي او د تېرې شپې پایله هم له همدغو سختو شیبو څخه یوه وه. راشد ویلي په خپلې لوبډلې ویاړي ځکه لوبغاړو د ټول پړاو په اوږدو کې زړوره مبارزه وکړه او تر وروستۍ شیبې د اتلولۍ لپاره هڅه روانه وساتله. نوموړي د مینوالو له ملاتړه مننه وکړه او ویل چې له خپلو ټولو مینوالو څخه د زړه له کومې یوه نړۍ مننه کوم چې تل مو په خپلو دعاو او نیکو هیلو په یاد ساتي او په هر حالت کې زموږ ملاتړ کوي. که څه هم ګجرات د اتلولۍ جام ترلاسه نه کړ خو راشد خان په پایلوبه کې خپله اغېزمنه توپ اچونه ترسره کړه او په خپل لومړي اور کې 2 مهمې وکټې ترلاسه کړې. هغه د سیال لوبډلې پر توپ وهونکو فشار زیات کړ خو د هدف د تعقیب چټکتیا د منډو تر وروستۍ کچې پورې ټیټه پاتې شوه. ریال چلنجر بنګلور د 2014 کال د هند غوره لیګ آی پی ایل پایلوبه کې ګجرات ټایټنز ته د 5 وکټو په توپیر سره ماته ورکړه چې دومره پر لپسې اتلولي وګټله. بنګلور لومړی د خپلې پیاوړي توپ اچونې په مټ ګجرات یوازې په 155 منډو محدود کړ چې راسخ سلام 3 بویشنر کمار 2 او جوش هزلوور 2 وکټې ترلاسه کړې او د ګجرات د توپ اچونې ملا یې هم ماته کړه. په ځواب کې ویرات کوهلي د پایلوبه تر ټولو غوره لوبه ترسره کړه او په نسوځدلو 15 منډو خپل لوبډله بریا ته ورسوله. نوموړي د خپل آی پی ایل تر ټولو چټکه نیمه سلیزه هم بشپړه کړه او د پایلوبو تر ټولو ستر شخصي منډې هم ثبت کړې. بنګلور د لوبې له پای ته رسېدو 2 اورونه مخکې هدف ترلاسه کړ او له 13 کلونو انتظار وروسته د تېر کال اتلولي په بریالۍ توګه وساتله. د غازي امان الله خان یو ورځنۍ سیالیو په 14مه لوبه کې امو لوبډلې د یوې سختې او په زړه پورې سیالۍ وروسته میسینک ته د 4 منډو په توپیر سره ماته ورکړه. امو لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د 4 لوبغاړو په سجدو سره یې 319 منډې جوړې کړې چې عمران د 112 منډو په زړه پورې سلیزه ترسره کړه. فیصل شینوزاده 58 او محمد اسحاق هم نسوځدلې 950 منډې جوړې کړې. د 300 منډو هدف په تعقیب میسینک تر روسي شیبو پورې په سیالۍ کې پاتې شو چې الانور د 109 منډو ښکلې سلیزه ووهله او ابراهیم زدران یو شپېته چټکې منډې وکړې خو لوبډله یې په 50 اورونو کې 315 منډو ته ورسېده او بریا یې له لاسه ورکړه. د امو لپاره جاوید سیدي او اظهار نوید هر یو 3 وکټې واخیستې او د بریا مهم رول یې ولوباوه. عمران د خپلې غوره سلیزې له امله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. د آسیایي لوبو د غوراوي سیالیو په لومړۍ لوبه کې نیپال په یو تاریخي او یو اړخیزه لوبه کې چین ته د 221 منډو په ستر توپیر سره ماته ورکړه. نیپال لومړی توپوهنه وکړه او د 2 لوبغاړو په سجدو سره یې د 20 اورونو په پای کې 314 منډې جوړې کړې. کوشال بورتل د 300 توپونو پر مټ 129 چټکې منډې وکړې چې 14 شپږیزې او 15 څلوریزې ووهلې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. کوشال مالا نسوځدلې 15 او روهید پاډال نسوځدلې 9 منډې جوړې کړې. د 314 منډو ستر هدف تعقیب د چین ټوله لوبډله په 19.2 اورونو کې یوازې په 2 منډو وسوځده. د نیپال لپاره کوشال مالا 3 سومپال کامی 2 او سندیپ لمیچانی 2 وکټې واخیستې. په دې بریا سره نیپال د آسیایي لوبو د غوراوي سیالیو پیل په ځواکمنه او ریکارډي بریا ترسره کړ.